په سوله ییزو رفتارونو یا چلندونو باندې خبرې کوو. سوله ییز چلندونه یا رفتارونه داسې یو څه دي چې کله زموږ په ټولنه کې هغه موجود وي، هغه زموږ په ټولنه کې وي، نو زموږ ټولنه د ترقۍ او خوشحالۍ او پرمختګ په لور روانېږي. په یوه ټولنه کې یو ګډ ژوند لرو او ګډ ارزښتونه لرو، نو موږ باید په دې ټولنه کې داسې ژوند وکړو او یو داسې ژوند ولرو چې زموږ په دې ټولنه کې اوسېدل د خلکو د آزار او اذیت باعث یا سبب نشي. یعنې خلکو ته موږ آزار ونه رسوو، خلکو ته کوم تکلیف ونه رسوو. یعنې زموږ اوسېدل په ټولنه کې د خیر ذریعه وي د نورو لپاره. همداسې باید موږ د خپلو مشرانو قدر وکړو، په خپلو کشرانو باندې څه وکړو، شفقت وکړو، په هغې باندې شفقت لاس راکش کړو. په خپله ټولنه کې باید دروغ ونه وایو، چا سره چې کومه وعده کوو باید د هغې وعدې خلاف ونه کړو. یعنې کوم واده چې کوو باید خپله وعده پوره کړو، خلکو سره دوکه ونه کړو، خلکو ته دروغ ونه وایو او یو چا سره چل ونه کړو. که مثال موږ په یو ځای کې یو څه خرڅوو، دوکاندار یو څه یو، مثال موږ ته یو څوک راځي موږ څخه سودا اخلي، نو موږ باید ځان سره دا سوچ ولرو چې زه باید دې ته یو ښه څیز ورکړم. د دې کوشش کې باید ونه اوسو چې دا خو نه پوهېږي، باید دې ته یو غلط شی ورکړم، بس خپل شی دې باندې خرڅ کړم او زه پیسې لاسته راوړم. ځینې خلک داسې وي چې هغوی ته ماشومان ورشي، نو هغوی د هغه ماشوم د راتګ څخه په استفادې هغوی ته یو غلط شی ورکړي. او مثال که میوه اخلي یا سبزي اخلي نو ورته خوسا واچوي، او یا که کوم بل شی اخلي نو یا ورته قیمت ورکوي او یا هم ورته خراب شی ورکوي. چې باید په ټولنه کې موږ داسې ونه کړو. خپل په ټولنه کې چې څوک اوسېږي زموږ هېواد کې، نو باید د هغوی سره موږ دوکه ونه کړو، هغوی سره چل ونه کړو او یو خوشحاله او هوسا ژوند باید ولرو. همداسې باید چا ته تکلیف ونه رسوو. مثال که ډریور یو چېرته روان یو، بس هسې بې ځایه لاره هم بند نه دی، خو که بند هم وي نو یو څو دقیقې انتظار وکړه. یوازې ته خو ولاړ نه یې، ډېر خلک ولاړ دي، نو باید یو څو دقیقې انتظار وکړو او بې ځایه هارنونه ونه کړو، ځکه چې کېدای شي په یو بل ګاډي کې یو مریض وي او هغه باندې دغه غږ یعنې هغې باندې بد لګېږي. همداسې یو داسې بل نفر چې مثال د سړک په غاړه ولاړ وي، هغه هم کوم مثال که کوم د څه ولري تکلیف ولري، هغې باندې ستا د هارن مثال بد ولګېږي، نو څه ضرور. نو باید دغه زموږ ټولنیز چلندونه دي چې باید دغه اصلاح کړو. په ټولنه کې داسې ژوند وکړو چې همیشه خلکو ته زموږ خیر ورسېږي. همیشه خلکو سره باید مرسته وکړو، بې ځایه هارنونه ونه وهو، خلکو باندې خراب څیزونه خرڅ نه کړو، خلکو سره ښې خبرې وکړو او خلکو ته داسې خبرې ونه کړو چې د هغې د زړه د خفه کېدلو سبب ګرځي. یعنې که په یو خبره یو څوک خفه کېږي، مه کوه دغسې خبره. داسې خبره وکړه چې هغه ستا په هغه خبره باندې خوشحاله اوسي، ستا په دغه خبره باندې هغه څه وشي، د هغې زړه خوشحاله شي. مرسته یوازې دا نه ده چې یو څوک دې مثال محتاج وي او ته هغې ته پیسې ورکړې. یو چا ته یوه خبره کول هم یوه صدقه ده. باید موږ په خپله ټولنه کې بد چلند ونه کړو، خلکو سره بدې خبرې یا خلکو سره بد اخلاقي باید ونه کړو او د حوصلې څخه باید کار واخلو. که یو چا موږ ته تکلیف رسولی وي نو هغې ته باید موږ بښنه وکړو، او که یو چا ته موږ څه تکلیف رسولی وي، اول کوشش وکړو چې یو چا ته تکلیف ونه رسوو. خو چې کله یو چا ته مثال کېدی شي که یو چا ته مو تکلیف ورسوو، نو باید د هغې څخه څه وکړو، د هغې څخه باید موږ بښنه وغواړو، تر څو په ټولنه کې یو خوشحاله او په اتفاق سره ژوند تېر کړو، تر څو زموږ ټولنه هم د پرمختګ په لور روان شي او زموږ ژوند هم ښه په خوشحالۍ سره تېر شي. خو که داسې نه وي، زموږ په ټولنه کې همیشه مثال خلکو ته دوکه ورکول، خلکو سره چل کول او خلک غولول. په ټولنه کې باید خلکو ته تکلیف ونه رسوو او دروغ باید ونه وایو. د دوو کسانو ترمنځ باید څه ونه کړو، شیطانت وکړو چې نن سبا دغه کار زموږ په ټولنه کې ډېر رایج شوی دی او د یو خبره یو ته وایي او د بل خبره بل ته وایي، چې دا هم زموږ د
ناخوالو د راوستلو سبب کېدلی شي، نو بیا زموږ په ټولنه کې امکان لري چې هلته جنګ جګړې ډېرې شي. او جنګ خو عبارت د بربادۍ، ناخوالو او د وروسته پاتې کېدو څخه عبارت دی. یعنې که په ټولنه کې جنګ وي، په یو هېواد کې جنګ وي، هغه ټولنه، هغه هېواد ترقي نه کوي، د پرمختګ په لور نه ځي، ځکه چې هغه هېواد خودکفا نه وي او په خپلو کې هغوی سره جنګ وي. نو سوله یوه څه هم غواړي چې که غواړو چې زموږ په ټولنه کې سوله وي، زموږ په هېواد کې سوله وي، نو باید موږ قرباني هم ورکړو. که یو چا غلطي کړې وي، د هغې غلطۍ باید معاف کړو، خو هغه چا چې غلطي کړې نو هغه هم باید خپل غلطي ومني چې بېشکه ما غلطي کړې دی او زه نن راغلی یم چې ته ما ته مثال بښنه وکړې. هغه کوم غلطي چې ما کړی دی د هغه خپلو غلطیو څخه زه پښیمانه یم او غواړم چې ته ما ته بښنه وکړې. نو هغه خلک چې به بښنه غواړي هغوی ته باید بښنه هم وکړو، تر څو موږ په خپل ټولنه، په خپل هېواد کې سوله ییز او ارامه ژوند ولرو. کله چې په یو هېواد کې، په یو ټولنه کې سوله وي، نو هغه هېواد، هغه ټولنه د پرمختګ په لور حرکت کوي. هغوی هلته خپل زیربنایي پروژې عملي کېږي، خپله کارخانې جوړېږي، هلته تعلیمي ادارې پراخېږي، ډېر خلک تعلیم یافته کېږي، آینده نسل تعلیم یافته کېږي. خو چې کله جنګ وي، زموږ آینده نسل هم د تعلیم څخه بې برخې کېږي. او چې کله موږ د تعلیم څخه بې برخې شو، نو دغه کوم جنګ جګړې چې نن سبا روانې دي، ډېر بې تعلیمه دي، هغوی علم نه لري او د همدې د بې تعلیمه کېدو له امله هغوی جنګ ته ډېر مخه کوي. چې کله زموږ آینده نسل تعلیم یافته وي، زموږ تعلیمي ادارې فعاله وي او د خلکو خدمت کوي، نو په هغه صورت کې بیا موږ کولی شو چې سوله ییز او ارامه هېواد او ټولنه ولرو. نو ستاسو د بریاوو په هیله ډېره مننه له تاسو څخه.